बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او سلیم شو یم ملګرو په نننۍ کلاس کې به موږ دا جملې د انګلیش نه سمپل ساده پښتو ته راړو د کلاس د شروع کېدو نه مخکې تاسو ته ریکویسټ کوم چې زما چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ خپل ملګرو سره شیر کړئ راځئ چې کلاس شروع کړو He is just dragging on his days هغه اس خپل وخت پاس کوي کوم چې دا یو کس اس خپل وخت پاس کوي نو په انګلیش کې به وي he is just dragging on his days chew your food properly خوراک صحیح چپوا کوم یو کس وي چې خوراک صحیح معده کوا نو په انګلیش کې به ورته وي chew your food properly you never come to in my services ته زما په کار کله هم رانلی کوم یو کس وي چې ته زما په کار رانلی نو په انګلیش کې به ورته وي you never come to in my service mind you you will be beaten up by me ګوره ته به زما د لاسه وخلو خوري که ته یو کس ته وایي چې هلکه ته به زما د لاسه وخلو خوري په انګلیش کې به ورته وایي mind you will be beaten up by me I have fulfilled my promise ما خپل وعده پوره کړه که ته یو کس ته وایي چې ما خپل وعده پوره کړه نو په انګلیش کې به ورته وایي I have fulfilled my promise I didn't mean so زما دا مطلب نه و که ته یو کس ته وایي چې زما د دې خبرې دا مطلب نه و نو په انګلیش کې به ورته وایي I didn't mean so Don't stress yourself too much په خپلو دماغو دومره زور مه راوړه که ته یو کس ته وایې چې په خپلو دماغو دومره زور مه راوړه یا خپل دومره دماغو سره مه خوره نو په انګلیش کې به ورته وایي Don't stress yourself too much How joyful څومره د خوشحالۍ خبره ده که ته یو کس ته وایې چې څومره د خوشحالۍ خبره ده نو په انګلیش کې به ورته وایي How joyful How far is it دا څومره لرې دی که ته د یو کس نه تپوس کوې چې دا ځای د دې ځای نه څومره لرې دی نو په انګلیش کې به ترې تپوس کوې How far is it Well don't do it again ښه دا بیا ونه کړي که ته ماشوم ته په کور کې وې چې دا بیا ونه کړي نو په انګلیش کې به ورته وایې Well don't do it again Bravo go ahead شاباش مخکې ځه که ته یو کس ته وایې چې شاباش مخکې ځه Brave go ahead shame on you شرم وکړه که ته یو کس ته وایې چې شرم وکړه نو په انګلیش کې به ورته وایې shame on you wake me at 5 o'clock ما په 5 بجې راپاسوه که ته یو کس ته وایې چې ما په 5 بجې راپاسوه wake me at 5 o'clock he has enough money هغه سره کافي روپۍ دي یعنی هغه سره ډېرې روپۍ دي نو په انګلیش کې به وایې he has enough money I won't spare you زه تا نه پرېږدم که ته یو کس ته وایې چې زه تا نه پرېږدم زه به تاسې ځمه نو په انګلیش کې به ورته وایې I won't spare you hang on a minute یو منټ لږ ودرېږه که ته یو کس ته وایې چې یو منټ راته لږ ودرېږه نو hang on a minute I kept on waiting for you ما ستا انتظار کولو که ته یو کس ته وایې چې ما ستا انتظار کولو په انګلیش کې به ورته وایې kept on waiting for you you don't deserve talking تاله د خبرو یا تاله د خبرو چل نه در یا ته د خبرو لایق نه که ته یو کس ته وایې چې ته د خبرو لایق نه خبرې مه کوه نو په انګلیش کې به ورته وایې you don't deserve talking how disgraceful څومره د شرم خبره ده که ته یو کس ته وایې چې څومره د شرم خبره ده نو په انګلیش کې به ورته وایې how disgraceful how dare he د هغه دومره همت که ته وایې چې د هغه دومره همت یا دومره ډېر همت نو په انګلیش کې به وایې how dare he I don't know what it all is ما ته پته نشته چې دا ټول څه دي که ته وایې چې ما ته د یو شي باره کې پته نه یو په انګلیش کې وایې چې ما ته پته نشته چې دا ټول څه دي I don't know what it all is I am bilingual ما له 2 زبان راځي که ته وایې چې ما له 2 زبان راځي I am bilingual
when did he come back هغه واپس کله راغلی کو ته یو کس ته وایې چې هغه واپس کله راغلی نو په انګلیش کې به ورته وایې when did he come back I didn't recognize you ما تا ونه پیژاندی کو ته یو کس ته وایې چې ما ته ونه پیژاندی په انګلیش کې به ورته وایې I didn't recognize you او ملګرو دا زمونږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته هغه اهمې جملې وکړې کوم چې د انګلیش د مضبوطولو دپاره ډېرې مفیدې او اهمې انشاءالله دا جملې چې تاسو زده کوئ تاسو ته په انګلیش ویلو کې هیڅ قسمه مشکلات نه تاسو په انګلیش یو فلوئنټ وایي فلوئنټ مطلب دا چې تاسو به کې بالکل اډو نخلی نه نو تاسو ته ریکویسټ کوم چې زما ویډیوګانې لایک کوئ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ ډېره مننه